د جلال آباد ښاروالۍ د څو ورځو راهیسې د ښار دننه د ښاري نظم رامنځته کولو په پار له یو شمېر سیمو غیر قانوني کراچۍ ټولې کړي او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شویو ځایونو ته لیږلي دي. د ښاروالۍ مارکیټونو د تنظیم امیر قاري احمد زکي ملنګ وایي تېرو څو ورځو راهیسې د ښار پاکوالي په موخه د زرګرۍ بنګړیوالانو او سولرونو کوڅو څخه تختونه، غرفې او لاسي کراچۍ د ښاروالۍ لخوا ټاکلو ځایونو ته انتقال کړي دي. په جلال آباد ښار کې د بنګړیوالو زرګرۍ او سولرو کوڅه چې غرفې او لاس پلورونکي پکې موجود وو، نو دغه مو انتقال کړل. د انتقال پروسه چې د څلورمې ناحیې مربوط راځي جلال آباد د ښاروالۍ پخوانی پارکینګ ده، هلته مو انتقال کړل تر څو دغه د کوم فیدرونه چې بند دي او کوم سړکونه چې بند دي د ولس پر مخ هغه خلاص شي. د ملنګ په وینا راتلونکي د جلال آباد ښار دننه هغه سیمې هم پاکوي چې خلکو ته یې مزاحمت رامنځته کړی وي او پلې لارې بندې کړي دي. په آینده کې نو به ګورو، ساحل به ګورو، نو چې هغه ځایونه چې او داسې نور مزاحمت یې کړی ولس ته او خلکو ته، انشاءالله هغه به هغو ته هم ترتیب لرو چې هغه هم یو مشخص ځای ورته پیدا کړو، ورته په ګوتو کې انتقال یې کړو تر څو د خلکو مشکلات حل شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي عبیدالله سیرت او نظر محمد د ښاروالۍ له لوري د ښاري نظم رامنځته کولو په موخه پیل شوی کمپاین ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. کدام اقدام را که شهرواری دمی روزای نزدیک در دست گرفته، بسیار اقدام نیک، بسیار اقدام بجای که مردم با مشکلات زیاد مواجه بوده. تا بعد مردمایی که از یک جای به دیگر جای مریض انتقال میکردن و هم با مشکل روبرو بودن و در آینده از شهرواری میخواهیم که رقم زمینه فرصت کاری را که مثلا به مردم است کوشش کنن که کسی را از یک جای بلند میکنن به جای معین دیگه غرفهش انتقال بدن تا مردم ما وضعیت اقتصادی هم چون در وطن به شما معلوم است روزگار مردم هم بهتر شود و پاکی و صفایی و مقبولی شهر هم کس افزایش بیاید. شهروالۍ دا ډېر ښه اقدام دی ځکه په دې خاطر باندې یو په ښار کې رش کمیږي، بیروبار یو خو جمع دی، بیروبار بیخي زیات شوی دی حد او بل چې دې څخه ډېر بیروبار مې ټاکلی ځای ورکړی ټول خلک چې هلته لاړ شي به بیروبار ګرم شي، بل به د ښار نظم د پاکوالي مراد شي او د سره به د ښار ښکلا نور هم ډېره شي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي هغو لاسي پلورونکو، غرفه لرونکو او تخت لرونکو ته چې د جلال آباد ښاروالۍ لخوا ورته کوم ځایونه ټاکل شوي او هلته ورنشي د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي.